د آریانا افغان هوایي شرکت د افغانانو یوه ستره هیله پوره کړه. نوموړي هوایي شرکت د هیوادوالو غوښتنه ومنله او یوه نوې کارګو الوتکه یې وپیرله. افغان واکمني شمال ته د سالنګ بدیله لار جوړوي. یا د لار له کومو ولایتونو تیریږي او کوم ولایت ته رسیږي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د آریانا افغان هوایي شرکت د یو مهم اقدام او د سالنګ بدیلې لارې جوړېدو خبر لرو، خو تر ټولو لومړی همدا ویډیو لایک او شیر کړئ. د ټولګټو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د پنجشیر او تخار ولایتونو ترمنځ د نښلېدونکي 25 کیلومتره لار د جوړولو تړون د 451 میلیونه افغانیو په لګښت لاسلیک شو. یاد سړک د پنجشیر د پریان ولسوالۍ د خاواک له کوتل څخه پیلیږي او د تخار تر ورسوج ولسوالۍ پورې غځیږي. چارواکي وایي چې دغه لاره د سالنګ لوی لارې بدیله او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمښت کې به اغیزمنه وي. د چارواکو په خبره د سروې او ازموینې لپاره تخنیکي ټیمونه سیمې ته تللي دي. د آریانا افغان هوایي شرکت مشر وایي د افغان سوداګرو د توکو د صادرولو او واردولو لپاره یې یوه کارګو الوتکه پیرلې ده. هغه ډیروي له دې الوتکې سره به د هوایي ترانسپورت په برخه کې پیاوړي باوري او رقابتي خدمتونه وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړې د نوې چارټر کارګو الوتکې تړون ترسرول له ملي سوداګرو سره د آریانا د ژمنتیا څرګندونه کوي. یا د ادارې زیاته کړې چې ډیر ژر به دغه الوتکه هیواد ته راورسیږي او د سوداګرو د توکو د چټک لیږد لپاره به پراخ فعالیتونه پیل کړي. همداراز زیاته شوې چې له دې سره به د سوداګرو لګښتونه راکم شي او د افغانستان په صادراتو کې به هم د پام وړ زیاتوالی راشي. خبرپاڼه زیاتوي دغه الوتکه به د ملي سوداګرو د صادراتو او وارداتو د بهیر چټکتیا، اسانتیا او خوندیتوب لپاره نوې دروازې پرانیزي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.